د یو ورور د زړه خبرې خپلو خویندو او ورونو ته. په دې دنیا کې هیڅ شی، هیڅ مادي ارزښت د دې وړ نه دی چې تاسې له عمله له خلکو سره اړیکې پرې کړئ. والله عمر ډیر لنډ دی، د کرکې لپاره هیڅ نه دی. ژوند ډیر چټک دی، لومړیتوبونه باید پکې نور وي. مرګ دې ځای ته رانږدې شوی دی. یوه ثانیه هم ځان غمجن مه پرېږدئ. د الله تعالی ذکر او عبادت مه قطع کوئ. دوامداره پرې ژبې روږدې کړئ، ځکه دا زړه داسې جوړ شوی چې یوازې د الله تعالی په عبادت باندې راحته کیږي، سکون پیدا کوي، نه په مال او نورو شیانو. د الله تعالی له نعمتونو ګټه واخلئ، خوشحاله ژوند وکړئ. که نه خدای مکړه په هرې ضایع شوې ثانیې به پښیمان شئ. شپه که هر څومره اوږده وي، سهار راتلونکی دی. عمر که څومره اوږد شي، یوه ورځ پای مومي. نن چې ته کومه جنازه په خپلولو باندې لیږدوې او دغه انسان، محترم انسان چې تا پیژندو، قبر ته یې دننه کوي، په دې پام نه کوي چې یوه ورځ به ستا جنازه هم همدغه شان د خلکو په اوږو پرته وي او همدغه قبر ته به دننه کیږي. د دې لپاره چې په دغه قبر کې، دغه کور کې چې ته که چېرته په دنیا کې ښه وي، هلته به دې انجام ښه وي، او که بد وي، ټول عمر به تباه و برباد وي. د دغه ځای ته د ورتلو لپاره په دې فکر وکړئ، دوه ډوله انسانان دي چې هلته پښیمانه کېدونکي دي. له دغه وروسته په دوزخ کې هم د دوی ځای دی. دغه انسانان په دنیا او آخرت کې بدبخته دي. دوه ډله دي. یو هغه عالم چې دی خلکو ته علم رسوي او خلک د ده په علم باندې عمل کوي، خو دی په خپله دغه خپل علم له لاسه دوزخ ته ځي، ځکه علم یې کړی خو عمل پرې نه کوي. خلک د ده په علم عمل کوي، جنت ته ځي، خو دی په خپل علم باندې دوزخ ته ځي. دویم هغه غني او مالدار انسان چې د ده په مال باندې خلک جنت ته ځي. د ده مال کاروي، هغه ځان ته واسطه کوي، نیک کارونه پې کوي، ښېګڼې پې کوي، صدقه ورکوي، د خیر پروژې عملي کوي او نور ګڼ ښه کارونه کوي، جنت ته ځي. خو دغه انسان په خپل مال باندې دوزخ ته ځي، ځکه د ده مال اصلي سرچینه یې حرامه وي، یا یې مال ګټلی وي خو زړه یې کوچنی وي، د خیر ښېګڼې په کارونو کې نه لګوي، یوازې عیش و عشرت کوي او د نورو انسانانو په اړه فکر نه کوي چې خلک بې وزله دي، کومک ورسره وکړي. دا مال چې ته په دې دنیا کې د خپلې آیندې لپاره ونه کاروې، په دې مال باندې په دنیا کې د آخرت لپاره توښه برابره نه کړې، دا مال تا جنت ته نشي بولی. عمر رضی الله عنه او ابوبکر صدیق رضی الله عنه دواړه راغلل، نو هر یو تن په دې فکر و چې ما به زیات مال مصرف کړی یا صدقه به مې ډېره ورکړې. رسول الله صلی الله علیه وسلم له دوی پوښتنه وکړه چې کور کې څه پرېښودل. اول یې عمر رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه، هغه ورته وویل چې نیم مال مې ولګو، نیم مې کور کې پرېښودو، نیم مې صدقه کړ. ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه چې پوښتنه وشوه، هغه ورته وویل چې ټول مال مې صدقه کړ او کور کې مې الله تعالی پرېښود. دې ته وایي مالداري. زه او ته چې دنیا کې څومره مال راټولوو، آیا دغه مال دومره نشو کولی چې یو څو فیصده یې ولګوو چې آخرت کې ځان دپاره په جنت کې کور واخلو؟ دلته خو کورونه ډېر لرو، په آخرت کې کور واخلو. زما او ستا سوداګري ډېره پراخه شوې په نړیواله کچه ده، خو آیا د دغه بې وزله غریب فقیر چې ځینې حتی خپل ماشومان د فقر له امله خرڅوي، الله تعالی به د دغو له امله تا نه پوښتنه نه کوي چې تا دومره مال لرو او زما هغه بنده بې وزله و فقیر و، څه یې نه درلودل، شپه ورځ د ډوډۍ په فکر و، تا ورسره مرسته نه کوله، دا مال به تا ته څه ګټه وکړي؟ خپل مال د خپلې کورنۍ، د خپلو اولادونو، د خپل ځان لپاره وکاروه، خو په آخرت کې لږ سرمایه خو ځان ته وټاکه، لږه پانګونه خو وکړه چې آخرت کې دې بریالی کړي. که ته د دې دنیا ټولو نه ډېر مالدار یې، که میلیاردر یې او که ټریلیونونه پیسې لري، خو آخرت کې دې ځان ته پانګونه نه کړي،
تباہ او برباد کیږي. د قتل امر وشو خو پاچا ورته په ګونډو شو. حجاج ابن یوسف د مسلمانانو مشهور د پیاوړي عالم حسن البصري رحمت الله علیه د وجلو امر وکړ. حسن بصري راوستل شو، دربار ته رانه وستل شو. ګوري چې تور وهون کې او درباریان ټول ولاړ دي. کله چې حسن بصري رانه وته پاچای مخته ودرید، ورغه ډېر احترام یې وکړ، راي وستو په خپل ځای کېنو او لوي ملما پالنې او بدرګي ورسته یې بیرته رخصت کړ. د دربار خاوندانو په خاص ډول تور وهون کې حیران شول چې د قتل امر یې ورته کړی و، خو بیرته ورته پاچا په ګونډو ناست دی، احترام یې کوي، داسې یې پالي لکه یو درون شخصیت او لکه پلار. څنګه کېدای شي؟ د دغه دربار له غړو یو تن ورپسې ووتو. لار کې حسن بصري رحمت الله علیه ودرو او پوښتنه یې ترې وکړه چې ستا دې پر الله تعالی قسمي څه دې وکړل، څه دې وویل چې پاچا ستا د وژلو امر کړی و، په بیرته دومره درناوی ستا وکړ او رخصت یې کړی؟ حسن بصري ورته وویل چې ما خپل رب ته راز و نیاز وکړ او ورته ومې ویل چې یا ملاذي عند کربتي یا مؤنسي في وحشتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. اے غربه چې د سختۍ پر وخت زما مرسته کوي او اے غربه چې د وحشت پر وخت مې مرستندوي ملاتړ کوونکی می، د دې سړي د عذاب ماته داسې کړه لکه څنګه چې د په ابراهیم علیه السلام باندې اور په راحت او په یخنۍ بدل کړ. یو قاعده د خپل ژوند لپاره وټاکئ، زده یې کړئ او هر وخت چې له ستونزې سره مخ کېدئ زړه پې ډاډه کوئ او ځان ته یادوئ. من ذکر الله هابه كل شيء ومن لم يذكر الله اخافه الله من كل شيء. چا چې الله تعالی یاد کړ هر څه به ترې وډارېږي، خو چا چې الله تعالی یاد نه کړ له هر څه به وډار شي. الله تعالی به له هر څه وډاروي. که الله تعالی در سره مرسته وکړي څوک به درته ضرر ورسوي، خو که الله تعالی له تا بیزاره شو یا تا الله تعالی ته رجوع ونه کړه هر شی به تا ته تاوان رسولی شي. ځکه هر څه د الله تعالی په واک کې دي. کله چې تا الله تعالی ته رجوع کوي هر څه به ستا درناوی کوي، خو کله چې الله تعالی له تا بیزاره وي هر څه به تا ته تاوان رسوي. ځکه دا هر څه د الله تعالی په واک کې دي. که د انسان ته رجوع وکړه انسان ته هیڅ ګټه نشي رسولی، نسبي ګټه به وي خو د الله تعالی په خوښه به وي، خو که الله تعالی در سره وي هیڅوک تا ته ضرر نشي رسولی. د قرآن کریم یو آیت دی چې زموږ ستاسې د ژوند لپاره ښه قاعده کېدای شي. باور وکړئ که چیرې په دې قاعدې باندې همیشه موږ تاسې ژور پام وکړو او همیشه یې ځان ته یاده کړو د ستونزو پر وخت، هیڅکله به اندېښمن نشئ او ژوند به مو تریخ نه وي. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. د دې دنیا ژوند څه شی دی غیر له څو شیبو ساعت تیریو سرګرمیو نه هاخوا، لکن اصلي ژوند واقعي حقیقي او تلپاتې او دایمي او لا یتناهي چې نه خلاصیږي هغه ژوند آخرت دی. حیوان کلمه یعنی تل به انسان هلته ژوندی. د دې آیت معنا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې دعا کې یا په دې وینا کې نغښتې ده چې همیشه به یې ویل اللهم لا عیش الا عیش الاخره. ای ربه دا دنیا ژوند نو څه شی دی؟ اصلي ژوند خو د آخرت دی. نه ارزي دا دنیا او نه یې ژوند او نه یې دا ټول هر څه چې پکې شته په دې باندې چې موږ تاسې آخرت له لاسه ورکړو. د دنیا او آخرت ترمنځ توازن حتمی ساتئ، خو آخرت لومړیتوب لري. هغې زی دپاره توښه برابره کړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.